پرمینې و پرمینې راشه ګاونډیانو بیا غول کړي دي ټاپو سلامونه دوستانو ایو د دې بیا ټاپو ګاونډیانو میدان لړلې دی او ډېر خطرناک خبر دی کله چې مولانا محمد رضوان نوی کپتان شو استرالیا ته طرف ته روان نو ورته ویلي که نه چې زه به ته خیره سره راروان چپې شټراپ هم ګټم او ورلډ کپ هم ګټم او دا هسې څومره کپونه چې دي دا په ټول زه ګټم او زه به یې خپلو خلکو ته خوشحالیانې ورکوم خبر نه و چې بیا ورته د زړه ټیک ورکړو ټاټو دی چل دی که نه چې میچ ما ولیدو استرالیا ورم خطرناکه لوبه وکړه او دا دغه چې دی بابر اعظم غریب پکې بیا لاړلو پوه شي په پاو کې لاړو او بل هغه سیمه په سومبۍ باندې چې شارټونه وهي هغه هم دومره څه توره ونه کړه په ځان ځان باندې مولانا محمد رضوان لږ رمز وکړ او بیا راپسې شهید شاه افریدي ورپسې راغی هغه لږ رمز وکړ څه ناڅه چې د ګاونډیانو دغه پردې خوندي کړه یاره د افغانستان ټیمه تاسو ته زموږ د سور شین او تور سلام دی پوه شوې چې تاسو څوک وهلي دي بیا دې ته نه دي راغلي هغه په پښتو کې یو متل دی وایي چا چې ما سره وهلی سر په سر دی بیا ته تر 100 کلو پورې په سر باندې ګډ وډ دی دا هماغه شی دی نه انګلنډ ځي ته راځي او نه د موږ ګاونډیان ځي ته راځي او نه دغه استرالیا هم چې ده پس لږه لږه ښه ده دا خو چې دی کرکټ یې لږ ښه دی لږ نصیبداره دي نو هغې هم صحیح ځي ته نه راځي اوس هم لسې ګډوډ شوي دي او انډیا هم والې ده بوس د انډیا ماشومان هم والې دي د هغوی غټه هم ځي ته نه راځي نن یې بیا چې دی پرون نیوزیلینډ ته بیا وبیلو ویراټ کوهلي سوري پکې بیا غټه سوټه وکړه نو مونږ چې څوک وهلي دي که نه مه خفه کېږي ګاونډیانو مونږ چې څوک وهلي دي هغه تقریبا 100 کلو پورې ځي ته نه راځي داسې ډېرې کندې او ډبرې او لښتي او زړونې به ته راځي او خټې به راځي پکې به ورلېږي بېرته به ته راوچتېږي بیا به شو داسې ملاکونه به وهئ په دې ژوند کې بیا به یې داسې ته راځئ ټاکو دا چې دی که نه مونږ تاسو وهلي یئ بیا انشاءالله چې کله سم شوې بیا د خیر سره ورتې کوئ اوس که لارې کښېنئ او ډېر خواري وکئ صحیح ده که نه نو میچونه وګټئ بیا به مونږ ومنو ښه ټیم یئ خو اوس وخت کې د افغانستان لکه د مار داسې اکشن وایده روان دی سلامونه کوم تاسو ټولو ته په الله مو سپارمه پر مینې د ګاونډیانو سره مو ژوند دی